خوږو ماشومانو ستړي مشئ. غواړم چې نن تاسو ته د موږکستان کیسه ووایم. هیله من یم چې تر پایه پورې زما ملتیا وکړئ. موږکستان. د سانسان د تورو غرونو تر شا دوی پاچاهۍ وې. یوه موږکستان او بله پیشکستان نومېدله. لکه څنګه چې له نومونو څخه روښانه ده، په موږکستان کې موږکان او په پیشکستان کې پشیان اوسېدل. د موږکستان د پاچاهانو سلسله ډېره کمزورې وه. د نوموړي هېواد وګړي ډېر بې اتفاقه او خاین وو. تل به یې له یو او بل سره ضد وو. هو، د موږکستان وګړیو به تل د حکومت کولو او قدرت نیولو په سر جګړه کوله. هر وګړي داسې ګمان کاوه چې دای باید پادشاه شي. هیڅ چا د بل چا پوهه او هوښیاري نه منله. په دغه غرني هېواد کې تل پوره بې عدالتي روانه وه. د موږکستان د وګړیو بې اتفاقۍ او یو له بل سره بد سلوک د پیشکستان حاکمانو ته فرصت ورکړی و تر څو راشي او د موږکستان وګړي ښکار کړي او خپلې وږې خېټې ورباندې مړې کړي. کلونه موږکان د تورو پشیانو د دسیسو ښکار وو. د موږکستان ځینو چارواکو او مشرانو به هم د خپلو هېوادوالو د وژلو په موخه له پشیانو سره مرسته کوله. د موږکستان وګړي نه پوهېدل چې څه وکړي. تل به یې لاسونه اسمان ته نیولي وو او دعا به یې کوله چې ګوندې خدای له دغه قسم خوړلي دښمن څخه خلاص کړي. کله به چې ژمی تیر شو، پشیانو به په موږکستان باندې برید وکړ. زرګونه موږکان به یې د مرګ کندې ته وغورځول. ځینې موږکان به نورو هېوادونو ته وتښتېدل او ځینې نور به په غرونو او رغونو کې پټ شول. یو کال په موږکستان کې یو هوښیار موږک راپورته شو. دغه موږک چې نوم یې بام شاه و، د موږکستان پادشاه وټاکل شو. نوم یې څه شی و؟ بام شاه. بام شاه ډیر یو حلیم او عادل پادشاه و. هغه ډیر ژر د خپل هېواد په وګړیو باندې ډیر ګران شو. بام شاه هم له خپل هېواد او هېوادوالو سره لیونۍ مینه لرله. یوه ورځ د مني په شپو کې چې د پشیانو بریدونه تم شوي وو، یعنې درېدلي وو، او د موږکستان ملت د خپلو مړیو په ویر اخته وو، بام شاه په پټه د خپلې پادشاهۍ ژمن او هوښیار مشران او مشرانې یوه خوندي ځای ته د مشورې لپاره راوبلل. له دغه پټې بلنې څخه یې موخه دا وه چې د پیشکستان چارواکي د دوی په پلانونو خبر نشي. د جرګې ګډون کوونکو ته یې د خپل هېواد د خونړي تاریخ او اوسنیو زړه ښکونکو پیښو کیسه وویله. بیا یې د تالار له مشرانو څخه د خپل هېواد او خلکو د ژغورنې لارې چارې وغوښتلې. یوه سپین سري موږکه چې د سر او ملا ویښتان یې سپین او غاښونه یې لوېدلي وو، له بام شاه څخه د خبرو کولو اجازه وغوښته. پادشاه هم هغې ته په ورین تندي اجازه ورکړه. په داسې حال کې چې د سترګو زیر یې خورا کمزوری و، په پښو کې د تګ ځواک نه و، لاسونه یې د مني د ژیړو پاڼیو په څېر رېږدېدل او ملا یې کوپه وه. سپین سري موږکه د سټیج په لور روانه شوه. یوې ځوانې موږکې چې د هغې حالت ولید، په بیړه یې تر لاسو ونیوله او سټیج ته یې بدرګه کړه.
سپین سر یې مشره په تالار کې ناستو نورو مشرانو ته مخامخ ودرېده او بیا یې په خبرو پیل وکړ. د لوی او بخونکي خدای په نامه او زموږ د عادل پادشاه صاحب بام شاه او ستاسو معززو مشرانو په اجازه. زما نوم سپینکی دی. د کلونو په اوږدو کې ما د خپل کورنۍ بشمیره غړي نارینه او ښځینه د تورو پشیانو په بریدونو کې له لاسه ورکړي دي. زه په زغرده ویلی شم چې زموږ د خلکو یوازینۍ ناخواله بې اتفاقي ده. زما وړاندیز دا دی چې لومړی باید خپل منځي جاسوسان را پیدا کړو او هغوی د ابدیت بازار ته ولیږو، ترڅو دغه د لستوني ماران بیا هیڅکله هم موږکستان ته خیانت ونه کړي. کار به اهل کار ته وسپارو. چریکي قطعې به تنظیم کړو او د پسرلي په وخت به دښمن ته تیاری ونیسو. ښځې او سړیان به اوږه په اوږه د خپل هیواد دفاع ته چمتو کړو. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ دښمن هر کال هغه وخت په موږ برید کوي چې ونې پاڼې وکړي او فصلونه شنه شي. ډار د ماتې سبب ګرځي. د موږکستان وګړي باید په یوه اواز د تورو پشیانو په مقابل کې ودرېږي. زموږ د ښکلي هېواد شعار باید وحدت او ورورولي وي. زموږ د ښکلي هېواد شعار باید څه شی وي؟ وحدت او ورورولي وي. سپین سرې سپینکۍ پاسنۍ خبرې په خورا خوندورو احساساتو وکړې او بیا یې په ټوخي پیل وکړ. په زوره وټوخېده. په تالار کې یو ځوان د اوبو ګیلاس را واخیست او په بیړه یې سپین سرې سپینکۍ ته ورکړ. د اوبو له څښلو وروسته یې ټوخی آرام شو. د ټوخي له آرامېدو وروسته یې له هغه ځوان څخه مننه وکړه. د پادشاه او تالار له مېلمنو څخه یې بخښنه وغوښته او خپلو خبرو ته یې ادامه ورکړه. زما بل وړاندیز دا دی هر هغه څوک چې په موږکستان کې بې اتفاقي اچوي باید په ابدي بند محکوم شي. د ښځو حقونه باید په بشپړ ډول ورکړل شي. د هغوی له عقل څخه باید ګټه پورته شي. د خبرو په پای کې له پادشاه او نورو حاضرینو څخه مننه وکړه او د خپل هیواد د پرمختګ او اتفاق غوښتونکې شوه. د سپین سرې سپینکۍ خبرو ته د تالار حاضرینو په زوره چکچکې وکړې. سپین سرې سپینکۍ سوکه له سټیج څخه راکوزه شوه او په خپله څوکۍ باندې کښېناسته. د سپین سرې سپینکۍ خوندورو خبرو په بام شاه او د تالار په مشرانو سخت اغیز وکړ. ټول مشران د هغې سپین سرې له خبرو سره موافق شول. بام شاه د ولس د مشرانو بشپړ ملاتړ ترلاسه کړ. د دغه پټې جرګې له ختم وروسته بام شاه خپل وزیران وټاکل، یعنی کابینه یې جوړه کړه. هر وزیر یې ژمن او ولسي کس و. په وزیرانو کې 6 تکړه ښځې او 6 تکړه نارینه وګمارل. عسکري ستر جنرال یې شام مقرر کړ. عسکري ستر جنرال یې څوک مقرر کړ ماشومانو؟ شام یې مقرر کړ. بیا یې ټولو وزیرانو او جنرالانو ته د راز ساتلو قسم ورکړ، یعنی چې خپل رازونه به د خپل هیواد رازونه به پردیو ته نه وایي.
ستر جنرال شام خپل ژمن جنرالان را غونډ کړل، چریکي، سرحدي، استخباراتي او ضربتي قطعې په پټه کې جوړې کړې. د عسکري قطعاتو ټول تمرینات به د شپې کېدل، ترڅو د دښمن جاسوسان ورباندې خبر نشي. د اوبو رسولو په بهانه ژور خندقونه وکیندل، ترڅو د برید په مهال تور پشیان پکې حصار کړي. د سرحدي ځواک سرتیریو د موږکستان ټولې لارې، سیندونه، غرونه او دښتې تر څار لاندې ونیولې. پلان یې داسې جوړ کړ چې د پشکستان د هر تور پشي لپاره یې 25 ځوان او تکړه موږکان وګمارل چې د برید په وخت کې په حمله وکړي. ژمی تیر شو، ونو پاڼې وکړې، فصلونه شنه شول. د پشکستان وږي او خونخوار پشیان د موږکستان په لوري مارش شول. بم 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 بم. خو دا ځل حالت بدل و. مخکې له دې چې تور پشیان د برید تابیا ونیسي، چریکي قطعاتو چې له نرو او ښځو موږکانو څخه تنظیم شوي وو، د تورو پشیانو په لیکو باندې ناڅاپي بریدونه پیل کړل. پشیان یې ښه سم وکوغول، میاو 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 میاو. بیا ضربتي ځواکونو د پشیانو په تمځایونو یرغلونه پیل کړل. تور پشیان یې تار او مار کړل. د پشیانو اعلی قمندان ستر جنرال تورماتور یې سره له نورو جنرالانو ژوندي ونیول. څوک یې ونیول؟ ستر جنرال تورماتور یې سره له نورو جنرالانو څنګه وکړل؟ ژوندي یې ونیول. موږکستان آزاد شو. ستر جنرال شام صاحب د ملي قهرمان لقب واخیست. سپین سر یې سپینکۍ د ملت انا ونومول شوه. په موږکستان کې ابدي سوله راغله. تورو پشیانو بیا هیڅکله هم په موږکستان باندې د برید زړه ښه نه کړ. د موږکستان وګړیو د اتفاق خوند ولید او بیا هیڅکله هم به اتفاقه نشول. خوږو ماشومانو، هیله من یم چې د موږکستان په زړه پورې کیسه مو خوښه شوې وي، او که چیرته مو دغه کیسه خوښه شوې وي نو زما یوټیوب کانال ته سبسکرایب شئ ترڅو نورې خوندورې کیسې هم واورئ. اوس مو په الله پاک سپارم. خدای مو مل او ملګری شه او یو له بل سره مینه او محبت وکړئ. د خدای پامان.